د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو عمومي ریاست په حکم د دعوت او ارشاد ریاست او د بلخ پوهنتون د اړیکو او عامه پوهاوي امریت په ګډه همکارۍ د دغه پوهنتون د مسؤلینو او محصلینو لپاره د روژې او اعتکاف د فضیلت په اړه سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې د بلخ پوهنتون د اړیکو او عامه پوهاوي امریت د دغه پوهنتون د شرایطو پوهنځي رئیس مفتي شفیق الله مظهري ته بلنه ورکړه چې د روژې د مبارکې میاشتې د فضیلتونو په اړه د قرآن کریم او نبوي حدیثو په رڼا کې مفصلې خبرې وکړي. په دغه سیمینار کې د بلخ پوهنتون د شرایطو پوهنځي رئیس مفتي شفیق الله مظهري د قرآن کریم د آیاتونو او نبوي احادیثو پر بنسټ د روژې د مبارکې میاشتې د فضیلت او اعتکاف په اړه ګټور معلومات وړاندې کړل. د یادولو وړ ده په دغه سیمینار کې چې د روژې د مبارکې میاشتې او اعتکاف په مناسبت د بلخ پوهنتون په انګړ کې جوړ شوی و. د دغه پوهنتون ګڼ شمېر اداري کارکوونکو، استادانو، د پوهنځیو رئیسانو او محصلینو پکې په پراخه کچه ګډون کړی و.